خلق بطول کړي د نفسي نفسي صدا حبيبا د امتي امتي شغبوي سرستا حبيبا د امتي امتي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فزمانہ کی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابي د سمرګرو د پاره امیر وټاکي چې امیر یې وټاکي مجاهدینو توای دي مرګرو صحابه کرام توای چې تاسو بشام ته ولاړ سي د شام علاقه به ونیسي د دې مجاهدینو امیر حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ د مجاهدینو سره روان شو شام غټ علاقه ده الته ډیر غټ فوجان دي هلته ډیر غټ حکومت دی الته د روم باچا اوسېږي هلته هرکل آباد دی هغه سره جنگ کول ډیر ګران کار دی ګران کار دی اوږده واقعه د صرف مختصر ټکي پکې راوړم ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ تقریبا د 10,000 مسلمانانو سره دا وجنګېد چې وجنګېدی هلته مقابل لوري کومې علاقې چې وې دا ټولې یې فتح کې ټولې علاقې فتح شوې چې کله فتح شوې علاقې یوه کلا یو ښار پکې پاته سو ټوله فوج د هغه علاقې د باچا بیا په دا یوه کلا کې رابند سو دا یو ښار یې ونیوی شاوخوا په خوا به برجان و کلاوي داسې غټ دیوالونه بیا راګرځولي وو د ډبرو پر ښار باندې څوک به ورته تلای نه سو هغه حکومت ټول دیوې کلا ته رالی د کلا دروازې بندې کې د اخوا څخه د هغه زمانې چې کم اسلحه وه په هغه یې جنګ شروع مسلمانان تقریبا 3 میاشتې زیات پر دې کلا باندې جنګ وکړي خو فتح یې نه کړ آخر کفارو سوچ وکړي فکر یې وکړي چې مسلمانان دا باعزم خلق دي دا مسلمانان دا کلک خلق دي دا مسلمانان پر خپل دین باندې مضبوط خلق دي دا د استقامت والا خلق دي که هر څونه مشکلک سو آخر ماتي شو ګورئ کفارو سوچ وکړي زموږ مسلمانان خو بیده دي غریبانان تاریخ نه دی ور معلوم سیرت دی نه ګوري په احادیثو باندې دی نه دي خبر اما په اوس زمانه کې دا کافرانم ډیر بلاوي دي دا د مسلمانانو سیرت کله کله مطالعه کوي دا ډیر بلاوي دي چې په دې پوه سوه چې کله مسلمان دا پر خپله عقیده ټینګ سو د چا پلار یې بیا ولاکه د دې سواړی دا که هر څه په وکې کې د ورځې 5,000 شهیدانه هم در خپله عقیده نه تېرېږي دا که ټوټې ټوټې که یې هم نه تېرېږي که اور ته غورځه یې هم نه تېرېږي نو بیا آخر کافران دا سوچ کوي دا فکر چې د دې پر ځای چې ورسره جنګ وکم د دې پر ځای ورته د تسلیمۍ سر ټیټول پکار دي د دې پر ځای باندې دوی ته هغه علاقه پرېښول پکار دي دوی خو تاریخ ګوري هغه غټ ښار والا هغه لوی فوج حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ ته حال یې راواستاوی چې نن خو موږ تاسو ته اجازه درکو د خپل ښار دروازې درته خلاصوو تاسو به بس راځئ موږ تسلیمیږو خو مسلمانان خو صحابه دي هغه خو صحابي مشر دي کنه
حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ خو هغه صحابي دي چې د رسول الله صلی الله بدر نواخله په ټولو غزواتو کې شرک شوی. حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ خپل ټول مجاهدین کښینول راوي وشت ورته ګوري په دې کلا باندې موږ تاسو د یوې میاشتې نه زیات جنگ وکړي فرض کا پر دې شهر باندې پر دې خلکو باندې موږ تاسو د 60 کالو نه زیات جنگ وکړي. دا خلک زموږ د استقامت څخه متاثر شو. دا خلک زموږ د دې ټینګې عقیدې څخه متاثر شو. اخر یې د تسلیمۍ سر کښېښوی خو هو نو دا یې ولې راته کښېښوی مخکې نه شو. په دې کې خو سړی لږ سوچ به وایي که به نه وي وهي به ضرور دی. حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ ورته وایي ګورئ مجاهدینو نن د دې ښار دروازې تاسو ته خلاصېږي. دا کافران دي خو د کافر د چل نه د کافر د مکر نه د کافر د پریب نه د کافر د دوکې نه د دې نه چیرې بېغمه نشي. دا کافران دي دوکه بازان دي په دې کې هم چل دي. مجاهدین اریان سو چې دا اوس موږ امیر موږ ته څه وایي موږ سره د الله تعالی نصرت رالی موږ دومره ټینګ استقامت وکړي نن ټول ښار تسلیمیږي دی وایي تاسو سره دی چل ونه کړي نو څه چل به وکړي څه زور یې ستا نور خو زور یې ختلی دا خو خلاص دي نور خو څه پاته نه دي. حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ ورته وایي ګورئ چې ښار ته ننوځئ یو کار به کوئ چې کله در شاهي خلافت پورې د هغه شاهي کلا پورې ځان رسوئ سخت احتیاط به کوئ. څه وکړو حضرت امیر یې ته زموږ ته راته وایه موږ په اطاعت کې تا ته معلوم یې ستا خبر منو مسلمانان په اطاعت کې الحمدلله شته دي تکړه دي. ته راته وایه څه وایي چې ښار ته ننوځئ دا آیات به وایاست قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. الله تبارک وتعالی فرمایي وای ای پیغمبر دی مؤمنانو ته ووایه چې خپل نظرونه می ټیټ کړي او د پرجونو خیال ساتي پام کوي چې زنا نه په سترګو درسه وسي نه په فرج باندې درسه وسي ناروا کار ونه کړي. الله تعالی وای ذالک ازکا لکم دا ستاسو د پاره ډیره پاکیزه ده دا د نظر ټیټول دا د سترګو حفاظت کول دا ډیر ضروری دي ستاسو د پاره. مجاهدین ورته بالکل به داسې کوو ښه چې د څاښت وخت سو د ښار دروازې خلاصې سوې خلکو مجاهدین چې ښار ته داخلیږي خلک څوک ورته سلوټ کوي څوک یې تماشا کوي. یو طرف ته چې بازار دی څومره بازار بل طرف ته چې څومره دکانونه بازار دی په دې عام مابین باندې مجاهدین روان دي او دا غټ سړک و روډ دی پر دې باندې مجاهدین روان دي. په هر دکان کې دا نوي نوي پیغلانې نجونې سینګار کړي ناست. کافرانو دا مشوره کړې وه چې د جنگ توان خو می ختم سو موږ د دې خلکو سره په جنگ باندې نور مسله نسو حل کولی جنگ نسو ګټلی د دې اوس راسئ چې تیرې باسو مسلمانان به په دې باندې دوکه کو چل به ورکو. دی هم ډېر وخت کېږي د کورو راوتلي دي خامخا به یې وجما ته شوق کېږي خامخا به یې د ښځو ولیدلو ته شوق کېږي خو دوی انسانان دي
ضرور به ضرور په دې به خطا کو او که یو مجاهد پکې زنا وکړه د الله نصرت ولاړې پراوایه چې وی میدان بیرته موږ ګټو. دا سوچ ورته کړی چې مجاهدین به په دې باندې دوکه کړي. دلته بیا الله تعالی هاسې فراست والا امیر ورکوي چې هغه وایي چې کله ښار ته داخلیږي نظرونه ټیټ کوي. د الله تعالی آیات به وایاست وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، نظر ټیټ کوي. ټول مجاهدین آیات وایي روان دي. شاهد تخت و کلا ته چې ورسېده مجاهدین چې ټول واقع ترلاسه کوي، په ښار کې یو اوازه خوره سوه، په ښار کې یو هنګامه خوره سوه چې دا څنګه انسانان دي. دی خو دې ښځو ته وهم نه کته، دا ولې خو ګورې هم نه، دا څنګه خلک دي. دا قتل خو به عجیبه خبره ده، څنګه نه وکته. دا یو چاته خو به کتلی وای یا به نعوذ بالله صد نعوذ بالله یو نجلی ته خو به چشمک وهلی وای چې نور وس نه رسېدی، چشمک وهل خو په وضع پراوه. دا څنګه خلک دي. کافرانو دلته سر خلاص سو چې دا د الله تعالی د حکم ډیر تابع دي. دا خلک دا پر خپل اسلامی حکم باندې عمل باندې ډیر ټینګ ولاړ دي. د خپل امیر حکم یې داسې ومانئ چې د الله تعالی آیات یې ورته وایي. په زرونو کافرانو په هغه ورځ اسلام راوړ. مسلمانان هم دې ته وایي چې پر خپل دریځ باندې به دومره ټینګ ګوري، پر خپل اسلامی عقیده باندې، پر اسلامی عمل باندې به هم دومره ټینګ کوي. داسې نه چې خدای نه کرده د مسلمان یو بې ځایه اسې د یو چاته ګوري. نه نه نه، څنګه دې خپل نظر لورېږي، څنګه دې دا خپل نظر پر هر چا پیرزو کېږي. الحمدلله زه وایم چې دا د الله تعالی فضل دی. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. کما اسلامی ډله چې ده، دا چې د کم اسلامی امارت دعوه کوي، الله ډیره ښه ساتلې ده. الله دې نور ډیره وساتي. تر اوسه یې څوک د یو کشر د مشر تصویر د ښځې سره چې دی دې ورته چشمک وهي یا دې دی په غېږ ورغلی ثابتوی شي څوک؟ دا د چا ورکړی صفت دی چې الله پاک ورکړي.